نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ به دا ځل په کوم څرنګوالي او ماهیت ترسره کیږي. دا ځل نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ چې په 12 د اګست پیل او تر 15 د همدې میاشتې به دوام ولري 15 ګډونوالې لوبډلې له ځان سره لري چې پکې سپینغار پړانګان، مس عینک اتلان، بند امیر خماران، بوس ساتونکي او امون هنګان شتون لري چې د مهالویش پر بنسټ به د یو بل په وړاندې ډګر ته ښکته کیږي او تر اتلولۍ ګټلو به لوبو ته دوام ورکوي. په دغه پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې په ټوله کې 21 لوبې پلان شوي دي چې د 14 ورځو په جریان کې به ترسره شي. ټاکل شوې ده چې هر ورځ به په یاد لیګ کې دوه لوبې ترسره کیږي او وروستۍ پایلوبه به بیا د دوه لارموندونکو لوبډلو ترمنځ د اتلولۍ د ګټلو په موخه ترسره شي. شپږیزه هغه کرکټ لیګ چې د همدې له لارې افغانستان د کرکټ نړۍ ته ستر استعدادونه وړاندې کړي دي او موخه یې د پیاوړو او پټو استعدادونو رابرسېره کول دي او د هیواد هر لوبغاړی باید په دغه سیالیو کې لوبېدل خپل لومړیتوب وګڼي. هیله دې نه وي چې شپږیزه کرکټ لیګ په ټوله کې په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره ترسره شو. اته پړاو یې له دې مخکې ترسره شوي دي او دا به هم نهم پړاو وي.